बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मलगरो द पख्तो मतलूनु د 14 برخه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم। راځي چې ته یو نور متلونه وویم. جامه چې د پور شي په ځان هور شي، مطلب د قرض شي د پیغور سبب جوړیږي، سړی جون پازابي. جوګو بنگلو ته نظر مکوا، مطلب دا چې ځان نوچتو مالدارو خلکو ته مګورا، جون به د پازاب شي، ناشکر بشي. ځان نه کمزور او ټیټو خلکو ته ګورا، نو د الله شکر بادا کی. جنت د مور او د پلار تر خپو تر لاندې دی، مطلب جنت برته ملاویږي چې د مور پلار خدمتو کې تاغي خبره ومني او تاغي دعاګانې والي. جنت خزه خو ورته ورتلل د زړه چودو دی، مطلب جنت خشه د خو ډیره پاسان نه ملاویږي، مطلب خشه پاسان نه ملاویږي. جنگ د غوایانو او ماتېدل جوار، مطلب د زورورو په جنگ کې کمزورو خلکو ته تاوان رسی. جنگ کې اسونه نه سربیږي، جنگ کې تیارې نه کی، په وخت د موقع تیارې نه کیږي، هر یو کار تاول نه تیارې کوي. جمعات ته نږدې له خدای نه لري، مطلب جمعات سره زوخت اوسېږي خو مونځ او داس نه کې ښه کارونه نه کې. حاجتمند د بڼې سپک وي، د حاجتمند سړي عزت کم وي. حافظ ډیوه سکه، مطلب ړون سړی په ډیوه سکه، هغه ته خو د نظر ضرورت دی، د سترګو ضرورت دی. دا هغه ټایم کې سړی وایي چې سړی ته ضرورت د یو شي وي او ته ولا بل څه ورکې. حل د ویلو نه دی، زه د ښودلو نه دی. حرام په حرام لارځي، حریص له دواړو خیراتو پاتې. حق مې راکا حق دی واخلا، مطلب دا چې زما عزت وکړه زه به د عزت وکړم، زما قدر وکړه زه به د قدر وکړم، زما حق ادا کړه زه به د حق ادا کړم. حق ورکول کېږي نه، حق اغستل کېږي، مطلب حق بخپل حق به په زور اخلي. خان یې په زور خوري، مولا یې په سوال، مطلب زورور سړی خپل حق یا پردی حق په زور لی او کمزور سړی په سوال زارې مینت باندې. خان شاه یا د خان نوکر شاه، مطلب یا خپل خزوان شاه خرچي وکا او کنه شي کولې نو بیا غلې کینا. دا او د نن او تاغي مطلب تاسو سره شیر کو. د الله پامان.